او اوس هم پاملرنه وکړئ بیړنۍ خبر ته. مشهور افغان ممثل عبدالرحمت خاکسار د 15 کلونو په عمر مړ شو. افغان ممثل او د تیاتر کارکوونکی خاکسار نن سهار شاوخوا 7 بجې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د هغه زوی عبدالاحد د نوموړي مړینه تایید کړه. عبدالاحد چې د خپل پلار مړی یې په امبولانس کې کور ته لېږداوه ویل چې پلار یې یوه اونۍ وړاندې ناڅاپي ناروغه شو چې د پښو له درده کړېده او نن یې خپل روح حق ته وسپاره. عبدالاحمد خاکسار مشهور افغان ممثل و چې له کلونو راهیسې یې بېلابېلو فلمونو او سینما کې کار کړی او لسګونه فلمونه یې افغاني ټولنې ته پرېښودل. روح دې ښاد وي.